الدائمين جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم وأحسن منك لم تر قط عيني وأحسن منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد وبارك وسلم محترم عزتمند مسلمانان اللہ تبارک و تعالی خوشحال کا ما چکم آیات کریمہ اولستو دے آیات کریمہ کے اللہ پاک فرمائی کہ اے خلقو تاسو خپل امانتون خپل اہل تا اسپار ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ تاسو تا حکم کری ان تؤدوا الامانات الى اهلها چې تاسو امانتون خپل اهل ته حواله کړئ نو امانت هر قسم کی دی شي کاغه تاسو سره چا پیسې کې خو دې دغم امانت دی کسي زونه د سره کې خو دغم امانت دی که یو انسان در سره وساته چې دی بتا سره یو مات سو دون وخت پس بیا دی ما ترا کې دغم امانت دی که یو خبره درته وکړه چې دا خبره مې تا ته وکړه او دا به تا سره امانتي بل چاته به نه کوې نو دغه هم امانت دی دین اسلام په امانت باندې زور ډېر زیات راوړی ځکه چې په دې باندې زندگی قائمه ده دې باندې دین قائم دی او بیا الله فرمایي وإذا حکمتم بین الناس هر کله چې تاسو د خلکو منځ کې فیصلې کوئ ان تحکموا بالعدل په انصاف سره فیصله وکړئ په انصاف فیصله وکړئ ځکه چې بے انصافۍ سره په کفر سره ملک نه تباه کیږي په بے انصافۍ سره تباه کیږي ظلم سره تباه کیږي په دنیا کې ډېر داسې د کافرانو ملکونه شته چې وخت یې لري چې د هغې کې د قانون پاسداري ده د خپل قانون خیال ساتي د هغې وخت لري او هر کله چې یو ملک کې که هغه اسلامي ملک او که هغه د کافرانو ملک چې ظلم پکې شروع شي بے انصافي پکې شروع شي نو دغه ملک بیا تباه کیږي هغې کې بیا فساد پیدا شي هغې کې بیا مصیبتونه پیدا شي نو ځکه الله فرمایي چې ای خلکو د خلکو مخکې تاسو فیصلې کوئ نو په انصاف فیصلې وکړئ ان الله نعم ما یعظکم به الله تاسو ته بهترین نصیحت فرمایي الله بهترین نصیحت کوونکی نصیحت څه ته وایي خیرخواهی ته او د ټولو نه زیات خیرخوا زمونږ رب دی زمونږ خالق دی زمونږ مالک دی چې زمونږ د ټولو نه زیات خیرخوا دی الله فرمایي زه ستاسو خیرخواهي کوم زه تاسو ته چې کوم دی نو نصیحت کوم چې ای خلکو په دې عمل وکړئ ان الله کان سمیعا بصیرا بشک الله اوریدونکی اولیدونکی دی کته سوې او هر څه چې کې الله وی زفی عالم زفی لیدونکی ز اوریدونکی نو ولې بیا چې کوم دی نو دا خلاف ورزی کوي هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه مکه باندې حمله وکړه او ډیر لوی زور او شور سره ډیر پزرګو صحابه کرام سره او مکی باندې د سلور وانو طرفونه رانه وته یو طرف ډیر زیات خطرناک او پاغي کې د مکی جنگجو چې کومو اغي ناس کو اغي قطعا نه پریدو که هر سکیږي خو پریدونه تکه چې د مکی خلق ډیر زورور خلق ډیر د پخوانه د اغي تاریخ دا چې بس اغي صرف د جنگونو سره روزګارو او د نبی علیہ السلام سره د دینه مخکې جنگونه وشو مخالفتونه چې قطعا نه پریدو نو هغه طرف چې هغه نبی علیہ السلام خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته حواله کړ صحابه کرام سلور جنرالان مشران مقرر یو طرف باندې یو کس سره د خپل مرګرو رانه نه وته
خو چې کوم طرف ډیر خطرناک او پاغي کې د جګړې خطر ډیر زیات و، د رکاوټونو او د مزاحمتونو خطر ډیر و، نو نبی علیہ السلام خالد بن ولید سے تو فرمایل چې په دغه طرف ترانه نوځه. نو بس هغه ته الله پاک یو داسې حکمت، یو داسې سمج، یو داسې سوچ ورکړو چې داغه مقابله چا نشو کوله. بهرحال مکې ته نبی علیہ السلام راننوت، بیت الله شریف ته راننوت. دغه دوران کې 300 بوتان په بیت الله کې پراته وو. هغه ټول یو یو بوت به په همسا مبارک باندې وخو وی جاء الحق وزهق الباطل، حق راغ او باطل تخته. بوتان ټول رو ورزول. بیا دا کعبه شریفه چې کوم یعنی کوټه مبارکه ده چې دا خلق ته تاویل داغي کنجي هغه یو خاندان کې روانه او دغه یو ډیر لوی اعزاز او ډیر لوی عزت چې د کعبه کنجي چا سره هغه خلکو هم دا ډیر خاطر ډیر دغه کو. نو هغه دغه ټیم کې عثمان بن طلحه سره دی خلا مسلمانان شوی نو. نبی علیہ السلام مرتوی ودا کنجی راکا، هغه وی نه درکو، ودا ګور دا کنجی مال راکا او وی زپکه دن نفل کوم، هغه انکار وکوي نه درکو. حضرت علی صاحب رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام دنه دا کنجی واخ، بس هغه په ورغه بس څنګه ونیونه، بس په زور ته کنجی واغست، په زور ته کنجی واغست ورې لري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کعبه شریفه کې دنه نفل وکړو ډیر زیات او ډیر یو جوړل ډیر دعاګانې وکړې، د الله شکریا ادا کړ. چې واپس وروته اوس ټول صحابه په دې تمدي چې دا کنجي به نبی علیہ السلام چاته ورکړي. دغه خو کافران دي، بس کنجیم ته واغشته خبر خلاص شو. خو چې اوس په مونږه کې با صحابو کې بدا چابي د کعبه شریفه د عزت بچاته ملاوي، ټول په دې تم او ټول دا کوشش کو چې یاره ماته ملو شي نه خبر. په دغه دوران کې الله پاک دا آیاتونه راوړي چې الله تاسو ته حکم کوي چې امانت خپل خلکو ته واپس کړئ، خپل خلکو ته واپس کړئ. نبی علیہ السلام عثمان بن طلحه او دغه عثمان نه دا کوم چې مونږه مشهور په خلفای راشدین کې دا بل دا غنوم عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ او دا عثمان بن طلحه وتوی عثمان رو وړای رو وخت ورته وی دا چې استا په خاندان کې استاسو په مشره کې د مخ کې نار روانه وي اوج وی الله پاک ستا په حق کې آیاتونه راولېږي چې د خپل امانت واپس کړ. هغه وی ښه زما په حق کې آیاتونه رااله. نبی علیہ السلام دا چابي وایي، بس هغه ډېر زیات حیران شو او ډېر لوی اثر پرې خبرو کو. بس نبی علیہ السلام ترامخ کو شو، یا رسول الله ما ته کلمه وایي مسلمان شي، الله پاک ورته ایمان نصیب. نو اوس تر نن ورځې پورې د کانکابي چابي چې کوم دي دا هغه خاندان کې روانه، اگر چې هغه د حکومت خلق دي خو پاغي کې چې کوم دي نو روانه ده. نو ګوره د امانت تاکید د قران عظیم الشان دومره کړی دی چې خیال کوي چې د چا امانت ضایع نشي. ته آیات مبارکه خلاصه دا ده چې د چا په لاس کې امانت پاغه دا لازم دي چې دا امانت داغه اهل او مستحق د استاد زیو پیرا د نوکری چې زما ابتدا کې اوشوه نو بیا خلک استل د نوکران زما خطرم پکې پیدا شو. نو ما زمشر حضرت سے ژوند دیو د پر سباق شریف زوراله میجی دغه سي نوکری راته ملو شو، خو اوس خلک د نوکرانه وباس. نو ما ته وی ته د دې دا چې کوم خدای باندې کار کوي ته د دې اهلی دا تعلیم نشته مې اوجی دا پښته مې اهل ویزه بیا پکې بیغمه کین بیا بیغمه کین. نو هغه دعاګانې چې 29 سال الحمدلله سره وسو کو دا ویغه یو ځدی بچو نور ټول خلک. نو د ټولنه بنیادی خبره سره اهلیت. نبی علیہ السلام د امانت د ادایګۍ ډېر تاکید کړی. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ډېر کم بداس شي چې نبی علیہ السلام به یو عام موضوع باندې یو بل موضوع باندې تقریر وکړ، نو په هغه تقریر کې به د امانت ذکر خامخا کوي. نور خبرې په نور موضوع به خبر وکړه، خدا به وکړي چې د امانت کې خیانت مکوي. ځکه چې حدیث کې راځي
لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. دا هغه سړی ایمان نشته چې د کې امانت نشته، او دا هغه سړی دین نشته چې د وعده پابند نه دی، د کې عهد نشته، د وعده پابند نشته، د دین نشته، نه ایمان نشته، نه اسلام نشته، اسې د ځان د مسلمان وای کړه. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو ورځ د منافقت علامات د نبی علیہ السلام د هريره رضی الله عنه فرمایي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم د امانت د منافقت علامات بیانول. الله دې موږ بچي د منافق علامات بیانول. نو پاګه کې یو علامت دا بیان کړه چې دې منافق با امانت کې خیانت کوي، چې منافق سړی با د امانت خیال نه ساتي. امانت یوازې د مال کې خودل نه دي چې تا سره ما مال کې خود یا تا ما سره کې خود، نو بس دا به امانت واپسی نه، بلکې هغه داغه ټول ذمہ داری سره تر رسول دغه ټول چې کوم دي امانت کې راځي. د حکومت منصوبې د منصبونه او دې څومره چې دي دا ټول د الله تعالی طرف امانت دی. هغه د چپړاشي نه راوخله تر د گورنر او وزیر اعظم پورې ویلي نه، دا ټول چې کوم دي د قوم امانت ته تاسو زمونږه اورز می دا کله کله مونږ په خپل د اهلیت پکې نه او یو داسې کس ته خدا حواله شي. ډېر پخوا یو د عبدالخان یونیورسټي کې د اسسټنټ پروفیسر پوسټونه وروت ما مت اپلای یو کس را تا ټایم کې وی شپږ لاکه یاد کړی کا تلا کې یاد کړی ادا د سرشتہ مې نه وی خپل کار کو سړی بیا سي ځان لا وخت مزه کو خبره ده چې هغه غیر اهل مخه تراشی دا امانت کې خیانت. حدیث مبارک کا راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې کوم یو کس ته د عام مسلمانانو یو ذمہ داری حواله کړي شي، بیا هغه یو هدا یو داسې کس ته محض د تعلق او د دوستۍ په بنیاد باندې ورکړي چې هغه اهل نو اهلیت پکې نو په دې باندې د الله تعالی لعنت دی. چې چا یو داسې کس ته یو منصب یو هدا حواله کړ چې هغه کې داغه اهلیت نو او د ورته حواله کړ، نو په دې انسان د الله لعنت. فکر کوي خبره ته وی د نفرس کبلیږي نه نفل تر دې هدا پورې چې دی جهنم ته داخل شي. بعض روایتو کې راځي چې چا یو خدای او داسې کس ته حواله کړ چې ته دا پته و چې بل کس د دنه زیات قابل او اهل دی، نو د الله تعالی خیانت وکړ، د الله خیانت وکړ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د ټول مسلمانانو خیانت وکړ. حدیث مبارک کې راځي او پیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام له داسې مجلس ډیره لګېدلی و، ګس طرف ته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ناس او خي طرف ته چې کم دینو یو عام باندسی یو غریب کمزور سړی د باندې هغه ناس خي طرف ته. نو مسله دا ده چې کته په مجلس کې سشي تقسیمې نو د خي طرف نه بشورو کې کچې تقسیمې ک شربت تقسیمې ک وب تقسیمې کته لاس ملاوي خلکو سره نو د خي طرف نه شروع وکړه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې دغه تری دې باندسی ته چې حق ستاره ځکه چې ته خي طرف ته ناس نو حق ستاره قانون تعالی دا درکې ته اهلیت ستاره. آیا ته غواړې چې دا ابو بکر ته ورکم هغه ته یې رجیزم او ساده هم تسړو ویزه د ځان د پاسه بل سوت فوقیت نه لګا کوم مال مقدم نه غنم مال ایوال. نبی علیہ السلام ور دنیا ته وخوله چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مقام د نبی علیہ السلام نه پس داغه مقام د صحابه کې دومره لوی مقام د اچا په تمامي دنیا کې نشته، د نبی علیہ السلام نه پس داغه مقام. لیکن دغه د کوم دی اهلیت او دغه ته یو کته قانون ته ناغل ورنه کومه عربي دی هغه باندې دی. نو بهر حال چې کوم دی د دې وجنه آیت د دې آیات په تشریح کې معارف القرآن یو مضبوط تفسیر دی لس جلد کې هغه لیکلي دي چې دا نن زمون حکومتونه تباهه طرف روان دي. دا غي غټه وجه ده چې د حکومت په هدو باندې نه اهل خلق ناشته نه اهل خلق ناشته د الله تعالی مخلوق پریشان کوي او نظام حکومت تباہ کی. د دې وجنه علماء کرام او بعض خاص کر د امامانو صاحبانو د خدای په نس د ذمہ داری ده چې دوی د وخت مناسب او د ضرورت مطابق خلکو ته مسائل بیان، د روزي په موقع د روزي مسائل بیان، د
د سرسایي په موقع د سرسایي مسائل بیان کړي، د قربانۍ په موقع د قربانۍ او د زکات په موقع او د حج په موقع هغه مسائل بیان کړي. موجوده وخت کې چې کوم اهمه ترینه مسله راپېښه ده هغه د انتخاباتو او د ووټ د اچولو مسله ده. نو محترم هر یو کار چې د هغې شرعي حیثیت معلوم شي نو هله به چې کوم دی نو هغه کار ټیک. که انسان دغسې په پټو سترګو یو کار کوي نو هغه وي هندو ستړی خدای ناراض هغه خبره ده. د هر یو کار شرعي حیثیت معلومول پکار هله به نو عزتمندو څنګه چې تاسو حدیث واورېدل چې د امانت ادایګي څومره سخت تاکید او امانت نا اهل تسپارل په هغې باندې لعنت ویلې شوی د عبادت بیا هم نه قبلېږي. نو دا ووټ هم محترم عزتمند یو امانت دی. د هر انسان په ووټ کې د تمام ملک د انسانانو خاص کر د مسلمانانو حق او د مستقبل جوړېده پراته دي په دې یو ووټ. که دا ووټ صحیح طریقې سره استعمال شي د قرآن او حدیث په رڼا او په احکاماتو کې نو د ده غاړه خلاصه شوه. اخوا بیا که هغې هر څه کوي خو غاړه د خلاصه شوه چې د شریعت مطابق او د قانون مطابق استعمال. او که دا ووټ سره د پوهې غلط استعمال شو نو خدای پاک ته هم انسان مجرم شو، د تمام خلکو هم مجرم شو. نبی علیہ السلام یو حدیث مبارک کې راځي فرمای اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه. هر کله چې ووینې چې د کارونو ذمہ داری داسې خلکو ته حواله کړی شوه چې هغوی د هغې کار اهل نو اوس دې کې د دې فساد اوس علاج نشته. نبی علیہ السلام یې اوس تاسو د قیامت انتظار کوئ، د تباهۍ انتظار کوئ. بس چې تاسو دیده دانسته غلطو خلکو له چې کوم دې اختیارات ورکړل نو نبی علیہ السلام فرمایي تاسو اوس د قیامت انتظار کوئ. نو ووټ دا یو اهمه ذمہ داري ده، دا د قوم امانت دی. په دې زمانه کې بعض شریفان او نیکان خلک په دې غلط فهمۍ کې پراته دي چې الیکشن دا خو یو ګنده څیز دی، د مذهب او د سیاست یو بل سره هېڅ تعلق نشته. حدیث مبارک کې راځي محترم چې کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بنی اسرائیل سیاست د انبیاء کرامو کو. اوس چونکې د نبوت دروازه بنده ده هغه ذمہ داری الله پاک امت ته حواله کړی. یعنی بعض خلک دا اعتراض کوي چې هغه پخوانی سیاست اوس نشته، هغه پاک خلک دا اعتراض کوي. نو د هغې جواب علماو دا کړ دی چې هغې خلکو به چې 2 رکعته نفل وکړو نو چې څه به یې غوښتل هغه به پې کېده. اوس زه 20 رکعته کوم او کار پې نه کېږي نو آیا زه به اوس مونځ پرېږدم چې بس هغې خلکو به مونځ خو اوس زه مونځ نه کوم د نن نه پس. اوس خو په دې مونځونو کې اثر نشته ځکه چې هغه پخوانۍ زمانې او څه موده پس به خلک بیا چې کوم دي بیخي وایي چې یاره هر څه نه به انکاري شي. د دې وجې نه د تمامو فقهاو دا فیصله ده محترمه چې ووټ به نه ضایع کوي، ووټ به ضایع کوي نه. که یو سړی وایي چې دا ګنده سیاست دی او دې ته ځان یو طرف ته کړي نو کېدای شي چې دا ګندګي د ده کور ته راورسي. حدیث مبارک کې راځي لکه څنګه چې تاسو تابل او رزما وویل کنه چې په بنگلاديش کې د نن 12 کاله مخکې په اسمبلی کې داسې بیلونه راوړل چې هغه ډېر ناروا وو، ډېر ناجایز وو، هغه حرام چې هغې ته زنانو ته کلم کله د بدعملۍ اجازت ورکړه. هغې ورته چا دغه ونه کړه. د هغې وجه دا ده چې د هغې رکاوټ ولونه ټول پکې چې کوم دی به دغسې خلک ناست وو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی فرمایي چې خلک ظالم ته ګوري او د هغه لاس نه نیسي نو دا خبره لرې نه ده چې په دې ټولو خلکو باندې عذاب نازل شي. بعضې نیکان خلک دا خبره کوي چې زما په ووټ به څه وشي، په یو مو استعمال کوي یا مې استعمال نه کوي، په دې به څه اسلام راشي یا به په ملک آباد شي. نو د هغې علما فرمایي چې دا خبره واورئ چې د قیامت په ورځ به الله تعالی زما د اختیار او د طاقت مطابق تپوس کوي. د طاقت اختیار دغه تپوس به رانه کوي چې تا خپل اختیار څونه استعمال کړي. داسې انبیاء کرام به د قیامت په ورځ باندې وي عزتمندو چې هغې سره به یو امتي یو دوه به وي ورسره. اوس هغې ته ته ویلی شي چې یاره دا خو ناکامه شو، که دا دې ورته ووایي انسان کې د ایمان نه خلاصېږي. او نه هغه دا ویلی چې بس زه خو ناکام یم، نه بس هغه چې ما ته الله کومه ذمه داري حواله کړه هغه ذمه داري ما سره ته ورسوله. نبی علیہ السلام په خپل تره مبارک باندې خپل تره صاحب باندې ډېر زیات خفه و، ابو طالب صاحب باندې چې ایمان یې قبول نه کړ. اخر وخت کې نبی علیہ السلام ورته وی کاکا وی زما په دې وخت ووایه
چې بس الله یو منم او تا پیغمبر منم، بس نور بیا زه پوه شو زما رب پوه شه. ورته وی الته ورته دا بدماشان ناسو، ابو جهل او عتبه او شیبه دا خو د علاقې لوی غونډګان دی ورته ناسو. خبردار خلک برسته بیا وی چې ګوره یې دروازه په دین ایمان راوړو د جهنم نو یاره ګوره داسې قامقل جاهلان. نو هغه ابو طالب سے بتوی خره ته پته راځي ته په حق خو یې رسته به را پچ خلک بیا خان سوچو. نبی علیہ السلام ډیر لوړ در دی الله ورته ته خپکیږه مکنه بس دی ستا ذمہ داری صرف ستا اختیار صحیح استعمالول. تاغه ته خبر اوکا نور چاغه منی او نه منی او ایمان قبول شو نه قبول شو دغه بیا زما کار. حدیث مبارک کې راځي چې د کوم سړي په مخ کې دی مؤمن مسلمان بیزتی کول شي، رسوا کول شي او دغه په امداد طاقت لرو امداد یې اونکو، د قیامت پر ورځ بدی الله پاک د عام خلکو په مخ کې شرمي چې دوی له دې انساني دغاونکو. کمل نیکان خلق شریفان خلق د سیاست نه او د ووټ نظام یو طرف تکي، نو بیا هغه ته د دې خبرې حق هم نشته چې دا بیا خبره کوي چې دا ولې زه تبا کېږم او ملک ولې تبا کېږي. بعضې جرم او ګناه د انسان د ذات سره تعلق ساتي، بعضې داسې ګناه وي چې د هغې اثر ټول قوم ته او ملک ته چې کوم نه میلاوېږي. لهذا څوک لږ ګناهګار او څوک ډېر چې انسان ته د الله پاک د ده د نیت مطابق اجر ورکوي. انسان دې په ښه نیت باندې خپل ووټ استعمال کړي چې زه مسلمان یم، زه په دې ملک اسلامي نظام غواړم، زه امن او امان غواړم، زه د الله رضا او د نبی علیہ السلام د ناموس رسالت تحفظ غواړم، د هغې مبارک قانون په دې وطن کې غواړم، زه به ووټ په دغه جذبه او اخلاص استعمالوم، باقي نتیجه په الله باندې پرېږدم. باقي د الله ستا غاړه چې کوم دی الله ته آزاده شوه. لهذا محترمو زه یعنې تمام علما دا خبره کوي چې دا مینت او سوال کو چې یو خو د ملک او د قوم د پاره ډېرې دعاګانې شروع کړي، دا ملک ډېر تباهۍ طرف ته روان شو، دغه دعاګانې ډېرې شروع کړي ځکه چې حب الوطن من الایمان، د وطن محبت دا د ایمان حصه ده. او دویم دا چې په خپل وطن باندې خفه کېدل کوي او سړی په خپل قوم او وطن نه خفه کېږي دی په خپل ایمان ویریږي. او دویم دا چې د ووټ په وخت کې ځان ته د الله یره رامخته کول، د اسلام او د ملک او د قوم خیرخواهي رامخته کول، د نبی علیہ السلام ناموس رسالت، د خپل اسلام دفاع، د خپل ملک د اسلامی نظام د نفاذ دغه ځان ته رامخته کول، د الله هغه رضا او د الله یره رامخته کول چې غواړم الله ته آزاد شي. الله ته زه چانون نه لم بس هر انسان ته دې پوهې دی خو چې زمونږ غاړه الله ته آزاد شي. د دې نه علاوه زمونږ نور هېڅ وس نه کېږي، بس دعاګانو له زور ورکړي، ختمونو له زور ورکړي چې الله په دې وطن رحم وکړي. دا باقي ورځې د خدای په خیر تېرې کړي ځکه چې دا دماکې دا ګوره دا ټول خلک چې کوم دی په دا کې یو بل کافران نشته. که دا هر پاکو والدي هغه باجوړ کې هغه کس وویشته دا لوی ظلم وشو، لوی زیاتې وشو. خو لګیا دی بس هر یو سړی به خپل موقف پیش کړي کنه. د هغې مطلب خدا نه دی چې یو سړی به د هغې نه بګنې ته بیا مړ کوې چې ته ولې خبره کوې. دغه خبره خو چې کوم دی مناسب نه ده. خو کم از کم زمونږ ذمه داري دا جوړېږي چې الله تعالی نه دعاګانې پکار دي چې خدای هغه خلک مونږ باندې مسلط کړه چې د ملک او د قوم او د اسلام خیرخواهي او د هغې خلکو نه وساته که هغه د اسلام په جامه کې او که د بېدینۍ په جامه کې خو چې د ملک او د قوم او د اسلام بدخواهي هغه خلکو نه خدایه وساته. الله تبارک وتعالی دې په دې خبرونو مې ماته بیا تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا